اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن په پیج نمبر 51 باندې اکټیویټي 4.3 چې دا موږ کړی و د هغې لاندې بله یو اکټیویټي ده اکټیویټي 4.4 افیکټس اف پولیوشن آن لایف. دا به نن ډسکس کوو. دلته کې تاسو له یو ټیبل درکړی دی کین یو فیل د ګیون ټیبل. آیا تاسو دا ټیبل چې دا فیل کولی شئ؟ types of pollutions دی effects of pollution دی air pollution water pollution land pollution. د air pollution بس effect دی د water pollution بس effect دی د land pollution چې دا بس effect دی. نو دا ټیبل چې دا خپل باندې فیل کول غواړي چې د air pollution بس اثرات په لایف باندې د water pollution او د land pollution. نو د دې خو مختلف effects دي لکه مختلف diseases چې دي دا د دې په وجه باندې کاز کیږي. صحیح ده. نو بیا لاندې تاسو وګورئ وایي in activity 4.4 some of your answers may be correct or incorrect. په activity 4.4 کې سب بعضی جوابات په داسې چې هغه به incorrect دي تاسو صحیح به نه او بعضی به صحیح ده incorrect به یا به correct دي مطلب صحیح به یا به غلطي. it does not matter خو دا څه matter نه کوي څه مسله نه ده. now we will study the effects of environmental pollution. You may correct your answers. په دې حصه کې که تاسو وایي ستاسو څه انسرز دي نو هغه تاسو کریکشن په هغې کې وکړئ. صحیح ده. که چېرې هغه انکریکټ دي. صحیح ده. په دې کې نمبر 1 د germs present in polluted water are cause of the diseases. جراثیم چې موجود دي په ګنده اوبو کې کم پلوټ شوي اوبه چې کنټامینیټ شوي اوبه چې په هغې کې چې کم جراثیم موجود دي نو هغه د بیماریانو سبب جوړیږي. صحیح ده. Number 2, the poisonous substances present in the factory waste pollute water and land environment. کم زهریله سیزونه چې د فیکټری ویسټ کې موجود دي مطلب د کارخانو کم د ویسټ چې صحیح ده کم پالتو سیزونه چې په هغې کې چې کم زهریله سیزونه موجود دي نو هغه اوبه ګنده کوي اوبه کنټامینیټ کوي او لینډ انوایرمنټ چې دی د ځمکې کم ماحول چې دی هغه ګنده کوي کنټامینیټ کوي. په پیج 52 باندې که تاسو ګورئ 3 نمبر bacteria present in sewage use most of the dissolved oxygen present in water and the aquatic animals e.g. fish die due to lack of oxygen. بکټیریا کومه چې موجود ده په سیوریج کې ګوره یو سیوریج دی SEWERAGE او یو SEWAGE دی. صحیح ده. سیویج سیوریج په دې کې ډفرنس دی. سیویج چې دی دا کم اوبه چې ډسچارج کیږي یا کم دغه لارو باندې په کم لارو باندې چې موږ ډسچارج کوو یا ډسچارج شي هغې ته سیویج ویلی کیږي. او سیوریج کم ته چې دا کم هغه ځای کم سټرکچر چې دی له موږ جوړ کړی صحیح ده لکه ګټر کم ته چې دا ماده ځي صحیح ده نو دغه سیوریج دی او کم چې ډسچارج کیږي هغې ته سیویج وایي. صحیح ده. نو بکټیریا کومه چې موجود ده په دې سیوریج کې په دې ګټرو کې هغه کم ډیزالو اکسیجن چې په دې اوبو کې موجود دی هغه استعمالوي او د کم په وجه باندې چې اکویټک انیملز چې دي د اوبو کم ځناور چې لکه مثال په طور مهی هغه مري د څه په وجه مري ځکه چې دغه مهی هم دغه ډیزالو اکسیجن استعمالوي دا ډیزالو اکسیجن دغه بکټیریا استعمال کوي نو هغه ته اکسیجن بیا نه میلاویږي او په دغه وجه باندې هغه بیا مري. صحیح ده. بیا څلورم نمبر the presence of pollutants such as chemical carbon dioxide and large quantity of other gases in polluted air cause throat skin and eye diseases. دا پلوټنټس موجودګي چې دا هغه سیزونه کم چې پلوشن خوري د کم په وجه چې پلوشن جوړیږي هغو ته موږ پلوټنټس وایو. صحیح ده. نو د پلوټنټس موجودګي چې دا لکه مثال په طور کیمیکلز شو کاربن ډای اکساید شو او نور زیات مقدار شو د نورو ګیسونو. صحیح ده. په ګنده هوا کې مطلب داسې هوا چې هغه پلوټډ دي په هغه کې که فرض که موږ ساه اخلو نو موږ ته به لږي تھروټ سکن اینډ آی ډیزیز موږ ته به د مرۍ مطلب د حلق کمې بیماریانې چې دا به موږ ته لګي د چمړۍ به لګي او د سترګو دا بیماریانې به موږ ته کاز کیږي دا بیماریانې به موږ ته لګي. بیا پنځم نمبر پلوټنټ ګیسز پریزنټ ان سموک کاز لنګ ډیزیز اینډ الرجي. کم پلوټنټ ګیسونه چې دي صحیح دي چې موجود دي په سموک کې سموک خو تاسو پیژنئ که نه دون غوندګي چې جوړیږي. صحیح ده. نو دا هم د دغه زیاتر کم د کارخانو نه چې کم دا لوګي موګي راوځي یا کم دا ګاډو نه چې کم دا لوګي راوځي
صحیح ده. په کوم ځای کې چې ایر پولوشن ډېر زیات سوی وای نو هلته کې اکثر سموک چې دی دا جوړیږي. نو پلوټنټ ګیسونه په سموک کې چې کوم موجود دي دا څه جوړوي؟ لنګ ډیزیزز، د پړپوسانو بیماریانې، اینډ الرجي او مختلف قسم الرجیز د سترګو د چمړې دا د دې په وجه باندې جوړیږي. The poisonous substances emitting from the chimneys of factories and smoke after dissolving in rainwater produces acid rain. زهريله سيزونه چې هغه خارجيږي د کارخانو د چمنیانو نه او لوګي وروسته د حل کېدو نه د باران په اوبو کې پروډیوس کوي acid rain. د دې سره جوړیږي، د دې سره پیدا کیږي تیزابي باران. It is not only harming buildings، دا صرف نه بلډینګانو ته نقصان رسوي and trees او ونو ته but also to the aquatic life of streams. لیکن دا په اوبو کې دننه چې کم ژوند دی په سټریمز کې، په کینالز کې، په لیکس کې، ندیانې دي، نهرونه دي او تالابونه دي، په هغې کې دننه چې کم ژوندي څیزونه دي، کم ژوند چې پکې دی نو هغې ته هم ایسډ رین چې دی نو ایسډ رین ورته نقصان رسوي. بیا last one ومه نمبر the poisonous substances and gases are produced by open garbage dumps which cause air and water pollution. زهريله سيزونه یا ګیسونه چې هغه پیدا کیږي د اوپن ګاربیج ډمپس نه، کم کولاو د ګندګۍ کم د ډیری چې پراته د دې نه چې کم ګیسونه صحیح ده یا زهريله سيزونه پیدا کیږي which cause air and water pollution کم چې د هوا او د اوبو د ګندګۍ د کنټامینټ کېدو باعث جوړیږي، د کم په وجه باندې چې هوا او اوبه ګنده کیږي. صحیح ده. نو بس ایسډ رین چې دی، ایسډ رین څه ته وایي یا ایسډ رین چې دی دا د څه په وجه باندې جوړیږي نو دې ته به لږ وخت کېدی په دې باندې به ځان سرسري غونده کې پوه کړئ. ښه ایسډ رین چې دی، ایسډ رین څه ته وایي؟ نو کله چې NO2 او SO2 د دې کنسنټریشن چې دی دا په هوا کې ډېر زیات سیوا شي، صحیح ده، او دا په بره باندې اټماسفیر ته رایز شي په کوم ځای کې چې واټر ویپرز وي، صحیح ده، مطلب کلاوډز وي او کلاوډز مطلب مختلف واټر باډیز د هغې نه ایواپوریشن شوی، بخارات په بره باندې ختلي د هغې نه کلاوډز جوړ شوي، صحیح ده. دغه واټر مالیکیولز چې د هغې سره دوی بایند شي دا NO2 او SO2 او NO2 چې دی نو دا نیټریک اسید ته چې دی نو دا کنورټ شي او SO2 چې دی دا سلفیوریک اسید ته چې دی نو دا کنورټ شي او بیا چې کله دوی په باران کې ښکته د ځمکې طرف ته بیا راځي نو دغه باران ته بیا موږ وایو ایسډ رین، ځکه چې په دې کې د ځان سره دا 2 ټایپس اف ایسډ چې دی دا په ښکته باندې راوړي د ډراپس په شکل کې، نو دې ته بیا موږ وایو ایسډ رین. آی هوپ چې تاسو په ایسډ رین باندې کلیر شوي یئ. پر روانو ویډیو کې به ان شاء الله بیا گرین هاوس افیکټس چې دی دا به وایو په پیج نمبر 52 باندې، صحیح ده. نو در روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله، د الله په امان.